سوال دا دی نسوار یا سگرٹ پلیت دی نجاست دی نجاست خو نه دی کنه نو چې نجاست نه دی او سړي سره جیب کې پراته وي مونځ کېږي که نه کېږي کېږي مونځ سره د دې چې لکه یو بې ادبي ده ځکه چې نشې والا شی خو دی که نه ښه دې ګنده شی دی ګوره دا خبره یاده کوي چې کله وویلی شي که نه چې دا پلانی شیز ګنده دی سخا شی دی نو سخا په دوه قسمه یو ګنده په معنی ده چې پلیت دی یو ګنده په معنی ده چې ګنده دی خو پلیت نه دی یعنی د خلکو طبیعت دا ګنده ګڼي د خلکو طبیعت دا شی ګنده ګڼي چې طبیعت او فطرت سلیمه وي لکه مثال به درکړم یو سړی دی الټۍ وکړې او الټۍ په کپړو ولګېدې الټۍ ګندګي نه ده خو پلیتي ده نه پلیت خو نه دی که نه نجاست خو نه دی که نه دا مونځ یې صحیح ده که نه صحیح مونځ یې صحیح ده یا یو سړی دی په لمنه باندې پوزه پاک کړه د بعضو دا څښه عادت وي ځان یې ماشوم جوړ کړی په لمنه او په لاسونو دا ګندګي نو دا هم ګندګي ده که نه خو پلیتوالی نه دی نو دغه شان دا نسوار او سګرټ د هغه پلیتوالی نه دی چې د هغې په موجودګۍ سره چې ستا جیب کې یا بدن سره لګېدلی لمونځ نه کېږي هغه پلیتوالی خو ماته نه ښکاري چې دا هغه پلیتوالی دی ځکه چې دې کې خو څه داسې پاڼې استعمال شوي دي که نسوار دي که سګرټ دي که بل شی دی دې کې داسې پاڼې او داسې څه استعمال شوي دي چې هغه سړي له نشه ورکوي خو د هغې د پلیتوالي فتوا څوک نشي ورکولی الا دا چې د یو شي یقیني پته ولګي چې دا پلانی پلیت شی پکې استعمال شوی هغه جدا مسله ده هغه مسله چې ستاسو ته ذهن لا نه راغی دا ده او دا سوال دی چې تا چې په دې جواب کې دا وایي چې یو سړي ته دا پته نه وي چې زما په دې بدن پلیتوالی دی د ده مونځ وشو یو سړی دی مونځ یې وکړو وروسته ورته پته ولګېده چې زما اودس نه و د ده لمونځ شوی دی که نه یې شوی نه دی شوی دی به دا مونځ بیا کوي په دې کې به باقي څه فرق دی نو خو دا هم شرط دی که نه چې ته بدن د ګندګۍ نه صفا ساتي او نه جواب ګوره دی دا دی یاد کړه نو خو صحیح شو نو د ګندګۍ نه بدن صفا ساتل ځای پاک ساتل دا هم شرط د مانځه نه دی او لازم دي که فرق دا یاد کړي شریعت کې یو ته ویلی کېږي فعل المأمور چې شریعت درته ویلي دا کار به کې دې ته مأمور فعل المأمور وایي دا کار به کې یو وي ترک المحظور دا کار به نه کې دا کار به کې دا به نه کې دا کار به کې په دې کې نسیان عذر نه دی دا کار به نه کې د دې نه به ځان ساتي په دې کې هېرېدل عذر دی پته نشي پوه شوې که نه اودس به کې امر دی په دې کې هېرېدل عذر نه دی ځان به د ګندګۍ نه ساتې ته منع کړی چې مه کوه په دې کې شریعت ستا عذر مني دلیل په دغه د رسول وسلم د حدیث ته نو د اودس موږ ته د کولو امر شوی دی موږ ته دا نه وي چې د اودس نه ځان بچ کا د اودس ته کولو امر دی او د ګندګۍ نه د بچ کېدو امر دی نو یو کول دی یو بچ کېدلی په کولو کې عذر نشتی چېره مانه هېرو یا داسې وي یا دغه چې کوم شریعت تا ته شی ویلی چې دې نه ځان لرې ساته او تا نه هېرو او د هغې نه دې ځان لرې ونه ساتو په دې کې ستا عذر منلی کېږي اوس پې تاسو پوه شوئ که نه